बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजम اوس تاسو ته بعضې تخنیکونه چې کمپیوټر کې ډېر زیات عام دي او خلک تاسو نه پوښتنې کوي هغه تاسو ته کار کوم. راځم مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصوم د نوٹ په شکل زه تاسو ته لیکم. اول سوال دا دی چې how to create a folder without name. یعنی مطلب دا دی چې تاسو څنګه کولی شئ یو فولډر یا فایل نه دی فولډر ان فایلز. how to create a folder slash file without name. یعنی بدون د نوم نه څنګه تاسو کولی شئ کمپیوټر کې یو فایل یا فولډر جوړ کړئ. لکه څنګه ګوره زه راړم نوې صفحه مې واخیستله، نوې صفحه نه اخلم دلته ډایرکټ تاسو ته ښیم. ګوره اول په فولډر باندې تاسو ته زه کار کوم، رایټ کلیک به وکړئ. ګوره کله چې تاسو نیو ته لاړ شئ فولډر ځان ته واخلئ. ګوره زه چې دا کله ډیلیټ کوم نو انټر کوم فولډر بې نومه نه جوړېږي. نارمل چې ته کله نوم ورنه کړي فولډر ته خپله نیو فولډر په نوم باندې فولډر جوړېږي. اوس که ته غواړې دا بې نومه کې رائٹ کلک وکړه، رینیم ته لاړ شه یا F2 پریس کا، د رینیم شارټکټ کې ده. کیبورډ نه وسه چلو کې آلټ به ونیسئ کیبورډ نه. دا کار چې دی ډیسکټاپ کمپیوټر کې کېږي، لیپټاپ کې نه کېږي. ښه آلټ به ونیسئ 0:1:8 به ولیکئ او بیا به کیبورډ نه لاسونه لرې کوئ، انټر باندې به کلک کوئ. اوس وګورئ دا فولډر بې نومه جوړ شو، بې نومه جوړ شو که نه. اوس غواړئ بیخي کمپیوټر کې چاته ښکاره نه شي دلته، دې باندې به رایټ کلک کوئ، لاړ به شئ پراپرټیز ته، بیا به لاړ شئ کسټمایز ته او چینج آیکن به انتخاب کړئ. دلته به د دې مینس کې کلک کوئ او ګوره دا خالی آیکن به دلته راشي، دا به ورته واخلئ، اوکې اپلای او بیا اوکې. اوس کله چې تاسو کمپیوټر ریفریش کوئ نو دلته داسې معلومیږي چې دلته موږ سره کوم فایل مایل یا فولډر موډر چې شته هېڅ نه معلومیږي. دلته ګورئ خالي غوندې ځای دی. خبره پوه شوئ؟ یعنی موږ ته نه معلومیږي چې دلته کوم فولډر شته یاست، خو چې کله تاسو داسې باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته معلومیږي چې دلته کوم فولډر شته. غواړئ خلاص کړئ ډبل کلیک وکړه دا خلاصیږي. یعنی دا یو فولډر بې نومه جوړولو طریقه وه چې ما تاسو ته کار وکړه چې څنګه تاسو کولی شئ یو فولډر بې نومه جوړ کړئ. یوه طریقه دا وه. بله طریقه زه راځم دا بېرته ډیلیټ کوم، رایټ کلیک راړم نیو ته، یو منټ صبر کړئ دلته آپشن مې کلیک کړی دی آټو ارینج. ښه نیو ته لاړم فولډر مې واخیستو، یو خو آلټ 0:1:8. بله لنډه طریقه آلټ به ونیسئ 255 لاسونه به پورته کړئ کیبورډ نه انټر به کلیک کړئ. اوس وګوره دا په بله طریقه وه بې نومه شو زموږ فولډر. اوس غواړئ دا آیکن هم ورک شي رایټ کلیک کوئ پراپرټیز ته لاړ شه، لاړ شه کسټمایز ته چینج آیکن او د مینس باندې کلیک کوئ، ورته یو خالي آیکن ورته واخله، اوکې اپلای او بیا اوکې. اوس وګورئ ریفریش کلیک کوئ، دلته کوم فولډر موډل شته نه، چې ریفریش هم کوئ نه معلومیږي. تر څو چې تاسو دا ځای سلیکټ نه کړئ تاسو ته نه معلومیږي، بیا تاسو په کار ډبل کلیک وکړئ تاسو ته خلاصیږي. خو لیپټاپ دپاره تاسو څنګه کولی شئ لیپټاپ دپاره دا کار وکړئ. راځم رایټ کلیک کوم، نیو ته ځم او فولډر اخلم. دلته ګوره تاسو کیبورډ کې د اسکیپ نه لاندې او د ټیپ بټن نه بره یو بټن ده، دې باندې به کلیک وکړئ. زه راځم دا تاسو ته د انسکرین کیبورډ نه کار اخلم. انسکرین کیبورډ مې خلاص کو، ګورئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ او بیا ورڅه وتئ رینیم به واخلئ یا رایټ کلیک رینیم به کوئ، دغه بټن به پریس کړئ. دا اوس وګورئ دا بټن دا چې پریس کړه او هغه نه بعد به څه کوئ انټر باندې به کلیک کوئ. انټر چې پریس کو بیا به رایټ کلیک کوئ پراپرټیز ته به لاړ شئ، کسټمایز ته به لاړ شئ او بیا وروسته د هغه نه به څه چلو کوئ چینج آیکن ته به لاړ شئ، مینس باندې به کلیک کوئ، دلته به خالي آیکن واخلئ، اوکې بیا اپلای او بیا اوکې. اوس وګورئ هلته کې داسې یو نقطه غوندې راځي، معلومیږي نه چې دلته کوم فولډر دی. بعضې کسان ستا کمپیوټر کې شیشې باندې ګوته وهي چې ور دا ځای شیشه دې خرابه شوې ده، خو دا یو فولډر دی. که چېرې تاسو داسې کار وکئ دا داسې یو سپین ته بوځئ چې هلته د آیکن هم سپین او ځای هم سپین، نو بیا بیخي نه معلومیږي چې دلته څه آیکن شته که نشته دی. لکه بعضې آیکنونه ډیسکټاپ تاسو وګورئ بیخي بیکګراونډ یې سپین وي، نو هلته بیخي دا نه معلومیږي چې دلته څه شته که نشته. دا مثلا دې ځینې هم دلته راوستی. اوس دلته وګورئ ډېر په مشکله معلومیږي چې دلته څه شته که نشته. داسې یو وړکوټې غوندې نقطه ده، دې ته څوک فکر هم نه کوي. دا بله طریقه دا د لیپټاپ دپاره وه. ګوره زه تاسو ته دا بیا ښیم، کیبورډ مثلا فکر وکړئ دا ستاسو کیبورډ دی کمپیوټر کې، دا آلټ به ونیسئ. ما تاسو ته ویل چې دا بې نومه فولډر جوړوئ، دا بې نوم فولډر دا تاسو لیپټاپ کې نشئ کولی، ډیسکټاپ کې کولی شئ. آلټ به ونیسئ
الټ او بیا به څه چلو کې 0.1 به پرس کړئ نه دلته ګوره موږ سره هغه آپشن نشته دی خو خیر 0.1 0.1 به پرس کړئ او بیا غنه بعد به انټر کلیک کړئ دا خو تاسو ته مثال کار کوم دلته خو ځکه دا موږ سره نومریک کیپیډ نشته دی دا نومریک کی دی او دا نومریک کیپیډ دلته موږ سره تاسو لپټاپ کې وګورئ ډیسکټاپ کې وګورئ شته دی صحیح شوه نو دا به پرس کړئ دا به څه شي بینوم جوړ شي زه تاسو دا شکل د دې ښیم چې تاسو دا پریکټیکل وګورئ چې هلته هسې نه بیا د یاده وتلي بیا په نه پوهېږي چې دا کم کیبورډ کم بټن وه زه راځم تاسو دلته یو کیبورډ ښیم چې هغه کې هر څه دا کیبورډ څه ګورل دی دا ګوره دا الټ به ونیسئ او دې ځینه به 0.1 پرس کړئ داسې نه چې دې ځینه تاسو الټ ونیسئ او 0.1 پرس کړئ دې باندې کار نه کوي نه دې ته ورکېږي نومریک کیپیډس صحیح شوه یا الټ به ونیسئ 255 باندې به پرس کړئ صحیح شوه دا به کلیک کړئ تاسو ته به فولډر یا فایل بینومه جوړ شي فایل کې تاسو غواړئ بینومه جوړ کړئ هم داسې کول شي ګوره مثلا دا فایل دی موږ سره دا فایل دی رایټ کلیک کړئ رینیم ته لاړ شه الټ ونیسه 0.1 انټر کلیک کړه دا ګوره بینومه جوړ شو خبره پوه شوئ اوس که تاسو مثلا دلته داسې یو فایل جوړوئ داسې یو فایل جوړوئ غواړئ دا ډایرکټ همدې نه بینومه صف کوئ صف کوئ ګوره راځئ فایل ته سیف باندې کلیک کړئ دا زه سیف کوم ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې سیف کړئ او پسونه باندې غواړئ بینومه شي الټ 0.1 تاسو دې ځینه هم کولی شئ سیف کلیک کړه اوس لاړ شو ګوره ډیسکټاپ ته هلته هغه به څه شوی بینومه به صف شوی دلته وګورئ بینوم وصف شوی په همدې شکل کې تاسو فولډر جوړوئ لکه ګوره دلته زه راړم دا سیف کوم کنټرول اس لاړم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ باندې مې کلیک وکړل ته ډیسکټاپ ته لاړم دلته غواړم چې یو فولډر جوړ کړم نیو فولډر مې کلیک کو او الټ مې ونیو 0.1 او بیا مې انټر کو دا مې اوپن کو بیا پکې فایل بینومه صف کول غواړئ الټ 0.1 انټر کلیک صحیح شوه دا خو خیر بټن غلطه کړله خو خیر دا ګوره فولډر بینومه جوړ شو که ونه شو صحیح شوه دا یعنې تاسو څنګه کولی شئ یو فولډر یو فایل څه کوئ بینومه جوړ کړئ نو زه راځم تاسو ته د دې نوټ دلته لیکم اوله طریقه داسې ده چې پریس الټ پلس 0.1 بل پریس الټ 255 دا بله طریقه دې دوه طریقو باندې تاسو کولی شئ یو فولډر څه کوي بینومه جوړ کړئ دې ته وایي لغمانی چل دا هغه مهم ګولډن طریقې وي چې تاسو ته ما کار دا ډېر مهم سوالونه دي زیاتره کسان تاسو نه دا پوښتنې کوي ښه دا باید تاسو ښه صحیح یاد کړئ نور تخنیک به انشاءالله بل ریکارډ کې ورته ریکارډ کړم